بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا زه ډاکټر محیدین نوري د عمومي داخله ناروغۍ متخصص غواړم چې نن د روژې پر روغتیایي ګټو باندې ستاسو سره معلومات شریک کړم. روژه ساینس ثابته کړې ده چې روژه د ساینس له نظره هم ډېرې ګټې لري. د مثال په توګه هضمي سیستم لپاره خورا ډېرې ګټې لري. یو عمومي استراحت دی د هضمي سیستم لپاره، همدارنګه د اینې دپاره هم یو عمومي استراحت دی. او د وزن د کموالي لپاره یو ښه چانس دی. هغه کسان چې وزن یې زیات وي کولی شي د روژې په نیولو سره وزن کم کړي. روژه د لوړ فشار لپاره هم یو ډېر ښه مؤثره طریقه ده، یو ډېره ښه درملنه او وقایه ده. د مغزي یا د عصبي عملاتو لپاره چې روژه یو ښه تداوي او وقایه ده. همدارنګه د زړه د حملو د کموالي لپاره یا د مخنیوي لپاره روژه یو ډېره مؤثره طریقه ده. د اعتیاد د پرېښودلو لپاره سګریټ، نسوار، چلم، مختلف د خانیاتو د پرېښودلو لپاره په یو ښه تصمیم او ارادې باندې روژه یو ډېر ښه مؤثره طریقه ده. همدارنګه روژه د روح غذا ده، روحي ناروغۍ کنټرول او تداوي لپاره یو مؤثره طریقه ده. دا زموږ پیغامونه خدای کړي چې تر نورو ملګرو دوستانو پرې هم ورسوئ. ستاسو لپاره یو ښه روژه غواړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.